السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کرونو او خويندو الله تعالی مو همیشه د لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او کامران ساته. الله تعالی مو درغم ار مصیبت اور درنه په امانه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندونن د یو نوی او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو د جمعې مبارکي پښپا باندې کول دي. څنګه چې تاسو معلومه ده چې حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې شپه په شپو کې سردار شپه را د جمعې ورځ په ورځو کې سردار ورځ ده. نو زما عزتمندو د جمعې شپه چې کومه ده دا سردار شپه را حدیث مبارک کې راځي څوک چې د جمعې په شپه باندې وفات شو نو دا شهید دی. دا مطلب نه دی چې رګین یو کافر سړی دی د جمعې په شپه باندې مړ شي نو هغه شهید وي. نه زما عزتمندو یو مسلمان دی ګناهونه اگر چې ګناهونه دي نشوي دي لیکن د جمعې په شپه باندې د مرګ راغی د جمعې د شپې دغه فضیلت دی چې د تا حدیث مبارک کې شهید ویلې شوی دی. نه زما عزتمندو د جمعې د شپې ډیر زیات فواید دي او فضیلتونه دي. په دې وجه باندې د الف لام میم وظیفه تاسو لپاره وړلې ده چې د جمعې په شپه باندې دا وظیفه وکړي ان شاء الله. د دې وظیفې په برکت باندې کله چا نارینه اولاد نوي الله جل جلاله وب نارینه اولاد ورکي. ډیر خلک دا سی وی چې د چا څلور لوریانی د چا پنځه لوریانی د چا شپږ لوریانی او خاوندان یې کم دي یعنی د زنانو خاوندان هغه ډیر زیات په دې باندې خپکیږي چې زما د خزه صرف لوریانی راوړي. حالانکه دا لور راوړل یا زوی راوړل دا د الله رب العزت په اختیار کې دي چې چاله لور ورکي او چاله زامن ورکي. دا د الله رب العزت خو خره پرې کې چې کم دینو د انسان خپل څه تصرف نشته. بنده چې کم دی دا به د الله رب العزت نه غواړي. دا غي د پاره چې کم دینو قسمه قسم ذریعہ دي قسمه قسم وسایل دي او قسمه قسم یعنی وسیلې دي هغه به د اختیاري. لکه تهجد په وخت کې دعا قبليږي د جمعې په شپه باندې دعا قبليږي فرض منځ نه پس دعا قبليږي یا چې کم دینو سړی خانه کعبه ته لړ شي الته دعا قبليږي نو په دې ځینو کې به دعاګانې غواړي خاص عبادتونه دي هغه به کې داغه نه پس په دعاګانې غواړي. نو ان شاء الله امید دربره چې الله رب العزت نارینه اولاد درکې. زما عزتمندو دانن چې کوم وظیفه ده نو دام یو داسې وسیله ده چې دا وظیفه دی وکړه او الله رب العزت نری د دې په وسیله باندې دعا غوښتله نو ان شاء الله الله رب العزت په نارینه اولاد درکې. د دین علاوه زما عزتمندو کله چې خپل کور نوي د کرایانو په کورونو کې اوسېږي یا داسې د بیګار باندې د چا په کور کې اوسېږي او د غواړي چې د خپل کور مالک جوړ شم نو زما عزتمندو داغه د پاره هم دا وظیفه بهترین وظیفه ده ان شاء الله چې دا وظیفه موکړه الله رب العزت هم د خپل کور مالکان جوړ کی. او دا غرنګ عزتمندو کو چا باندې قرضونه ډیر وي او د سره وسایل کم وي دی و چیر دا قرضونه به څنګه ادا کوم. خدای خبره غوړی یاد ساتي بعضی خلک چې هغه قرض اخلي نو په دې نیت باندې اخلي چې ان شاء الله دا به ادا کوم او ورکوم به لکه نیت خالص وي د ضرورت د باره قرض اغستین کو د ضرورت د باره چا قرض اغست دی او د سر بیا وسایل نه وي او د وظیفه وکړه د الله رب العزت نه دعا غوښتل نو ان شاء الله الله رب العزت په دغه قرضونه د ادا کی غیبی اسباب به برابر کی. او قبل پرز د مستین چې کم دینو قرضونه کړی او دی وای چې یاره قرضداري چا وجلې دي زړه کې دا درد نوي چې یاره دا قرض به ورکول غواړي او دغه شانتي د پردې امانت ته پردې حق ته نو زما عزتمند دغه بیا په وظیفه باندې کار نه کیږي ځکه چې دغه سړی نیت خراب دی چې نیت خالص وي داغه نه پس وظیفه کول پکار دي. او دا چې هم نه د زما عزتمند چې یو سړی دی هغه وظیفه وکړه او جمعې پښپا باندې وظیفه وکړه او سار چې را پاسې دوله ما وظیفه بیگا کړي او زما کار هونه شو نو زما عزتمندو دار یو سیز د پاره الله رب العزت یو اندازه مقرر کړی دی یو وخت ول مقرر کړی دی هر یو سیز الله رب العزت په اندازه باندې نازل کړی دی چې کله تا وظیفه وکړل د وظیفې نه بعد هغه وسایل هم چې د نګوري یعنی دانه چې راګینه د دنیا وسایل و پرېږدي نه دنیا وسایل باندې پرېږدي دنیا وسایل وجدي نو استعماله. بهر حال زما عزتمندو خپل وظیفې طرف ته زو وظیفه زمونږ د الف لام میم دا ډیر خلک دا سی وی ډیرونه خويندې دا سی وی چې هغه صرف هغه تعداد پوره کوي شمیر پوره کوي او الفاظ صحیح نه وي بس الف لام میم الف لام میم الف لام میم نو د دې ډول د سر سمانه نشته. زما عزتمندو تاسو وظیفه کوي نو په دې طریقه به وای الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم په دې طریقه به تاسو د الفاظ ادا کوي. نو زما عزتمندو دا وظیفه چې کومه ده دا به تاسو د جمعې پښپا باندې ماسوتن مانځه نه بعد کوي. ماسوتن مانځه نه بعد چې سو وخت تاسو خو خوي دا عمل او دا وظیفه کولای شي نو یو لسپری به زما عزتمندو درود شریف وای درود ابراهیمی وای
او دا شانتی دا غینه بعد زمای عزتمندو کله تاسو درود ابراهیمی وی نو دا غینه بعد با تاسو الف لام میم ویل شروع کې نو زمای عزتمندو دا الف لام میم ویل اگر چې د دې تعداد ډیر دی یعنی یول زره دی لیکن دا تاسو په دوه قسم ویلې شي په درې قسم باندې ویلې شي په څلور قسم ویلې شي دا مسله پکې نشته چې نه خامخا یو کس په وي د کور ټول افراد راجمع شي د ټول کور افراد په شریک باندې هم دا وظیفه کولای شي لیکن زمای عزتمندو پوره په طریقه باندې چې دینو ځان پویا کې اول خدای چې دا وظیفه جمعې پښپا باندې کو جمعې پښپا باندې چانه پاتې شي نو بیا خالی پښپا باندې هم دا وظیفه او دا عمل کولای شي بل په کدار زمای عزتمندو کو چرته په یو کس باندې تاسو د عمل او دا وظیفه کوي نو بیا یعنی یو لس پیری مکه درود شریف او یو لس پیری بعد کې درود شریف او قبل پر په دوه کس باندې کوي نو هغه دواړه کسان با مخکې هم یو لس پیری درود شریف وي بعد کې هم درود شریف وي نو کو یو کس وي نو دویش پیری درود شریف شو یو لس پیری مخ یو لس پیری رسو که دوه کسان وي نو دا بیا سلور پیری درود شریف شو ځکه چې دویش پیری به یو کس وي دویش پیری به بل کس وي دا شاندې ک په درې کس باندې وای نو بیا شپږ شپې پیری درود شریف شو یعنی هر یو کس په یو لس پیری درود شریف وای کار سو کسان چې کم دینو دا وظیفه کوي یو کس باندې کوي کو پلس کس باندې کوي او چې کم قسم دا وظیفه کوي نو هغه مخکې هم یو لس پیری درود شریف وای او دا شانتی رستو به هم یو لس پیری درود شریف وای نمای عزتمندو دا یو عظیم شان وظیفه را اجازه د پاره تاسو کم دینو په کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله الله اکبر وغیرہ ولیکه ادماره تر په ټول مسلمانانو ته چې د اجازه ته او دا ویډیو د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ ویډیو تاسو خو لایک هم کړئ عزتمند الله تعالی همیشه لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته موږ له اجازه تر کې ملاوي وراتلونکي د وظیفه ویډیو کې د الله په امان